انس رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمیل چې زما په امت به داسې حالت راشي چې هغه څوک په خپل دین باندې استقامت کوي د فحشاو د منکراتو په مقابل کې صبر کوي هغه داسې وي لکه ګویا چې سکروټی په لاس کې اخیستی وي د اور سکروټی په لاس کې اخیستی یعنی داسې وخت به راځي چې د فسق او فجور د وجې نه خلکو نه به الله رب العزت هیر شي او خلکو ته به د الله رب العزت په احکامو او د محمد رسول الله په لارښوونو عمل ګران وي او د حرامو نه ځان ساتل او په حلالو عمل کول یا حلال خوړل دا به هم خلکو ته ډیر ګران وي نو څوک چې په دې وخت کې د الله په دین باندې استقامت کوي د فحشاو د منکراتو په مقابل کې صبر کوي هغه داسې وي لکه ګویا چې سکروټی په لاس کې اخیستی دا حالت نن ورځ په موږ او تاسو باندې راغلی هغه کسان چې د اسلام دښمنان دي د انسانیت دښمنان دي تل لپاره دا تلاش کوي او د خپل ټول امکانات او وسایل په لار اچولي چې مسلمان او مسلمان ځوان څنګه د دې دین نه منحرف کړي او تل لپاره د دې وحشیانو لاسونه د مسلمانانو په وینو باندې سره دي او هغه غافل مسلمانان چې هغوی په فساد او فحشا او منکراتو کې ګیر دي الله ترې ویر دی د حرامو د حلالو په منځ کې تفکیک نه کوي او د اسلام او د انسانیت دښمنانو ته زمینه د فساد برابره کړي نو هغه څوک چې په دې وخت کې د الله په دین باندې صبر کوي استقامت کوي د دې په مقابل کې مبارزه کوي داسې ده لکه چې سکروټی په لاس کې اخیستی الله دې په موږ رحم وکړي همدارنګه حضرت ابي هریره رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمیل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك في زمان من ترك فيه عشر ما أمر هلك ثم يأتي زمان من عمل فيه بعشر ما أمر نجا رواه الترمذي حضرت ابي هریره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې ابي هریره دا وخت تاسې په داسې زمانه کې ژوند کوي ته په داسې زمانه کې ژوند کوي که هر څوک په دې زمانه کې د الهي احکامو په لویه برخه باندې عمل کوي او صرف لسمه برخه پرېږدي نو هغه هلاک کیږي او د هغو خیر نشته او وروسته به داسې زمانه راشي چې هر څوک په هغې زمانه کې د الهي احکامو صرف په لسمه برخه باندې عمل کوي غټه حصه یې پرېږدي الله به هغو ته نجات ورکوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه زمانه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعلیم او د صحبت او د معجزو د لیدلو په وجه هلته داسې ماحول جوړ شوی و چې د الله پاک په احکامو په ذوق او شوق سره عمل کول د خلکو خوښه ګرځېدلې وه هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحبت نه دومره بهرهمند ول د رسول الله لیدلو په هغو دومره تاثیرات کړي ول چې هر چا په خپل شوق سره او په خپل ذوق سره نیک عملونه کول او دا هغو دپاره یو طبیعت ګرځېدلی و نیک عمل او د الله د رسول اطاعت او فرمانبرداري د هغو یو طبیعت او یوه خاصه جوړه شوې وه نو په داسې وخت کې او په داسې زمانه کې چې کوم سړی د الله پاک په احکامو کې لږ کوتاهي کوي نو د دې په باره کې په حدیث کې رسول الله فرمایلی چې د هغه قصور او د هغه کوتاهي د سزا قابل د الله به هلاک کی لکه څنګه چې شاعر فرمایي قریبان را بیش بود حیرانی د دې سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې یو داسې وخت به هم راځي چې ماحول او زمانه به د دین دپاره سازګار نه وي لکه څنګه چې په مخکې روایت کې ما تاسو ته ولوستل چې په دین باندې قائم پاتې کیدل او په دین باندې استقامت کول به داسې لکه سکروټه په لاس کې اخیستل د داسې زمانې په هکله محمد رسول الله فرمایلی دي چې دغه وخت به د الله بندگان که د شریعت په احکامو لږ هم عمل کوي نو الله رب العزت به هغو ته نجات ورکوي او د الله د عذاب نه به خلاصیږي د پیغمبر علیه الصلاة وسلام په حدیث کې چې لفظ د عشر ذکر شوی د هغه نه متعینه لسمه حصه نه ده بلکې د ډیرو په مقابل کې لږ تیر مراد دي چې یعنې ډیر د الله رب العزت په احکامو عمل کوي که لږ یو څه هغوی سرغړونه هم کوي بیا به الله دوی ته نجات ورکوي نو دا هم فتنه ده چې کومه زمانه د محمد رسول الله و هغه خیر القرون وه چې ورپسې وه هغه هم خیر القرون وه او دا هغه زمانه ده چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام
د دې په هکله ویلي چې دلته به کذب و دروغ و فحشه و منکرات به خپریږي. او په داسې وخت کې څوک چې د محمد رسول الله په دین باندې عمل کوي، د رسول الله په سنتو عمل کې، الله به هغه ته د شهیدانو اجر او ثواب ورکوي. او که د دنیا مادیاتو او د دنیا لذاتو خواهشاتو دې ته دوکه ورکړه او په دې آخر زمانه کې په فتنو کې راګیر شو، نو د الله په عذاب او په لعنت کې به ګیري او د دې فتنو په واسطه به الله د دې ایمان هم زائله کړي. نو قدرمنو اوریدونکو، زما مسلمانانو ورونو او خویندو، ژوند ډیر محدود دی، ژوند ډیر کم دی. هیڅوک د خپل د ژوند د وخت ضمانت نشي کولی. زه دا ضمانت هم نشم کولی چې د دې سټډیو نه به زه ژوندی وځم خپل کور ته به ځم. دا ضمانت زه هم نشم کولی او نه څوک ماته کولی شي. نو راشئ په دې آخره زمانه کې چې د فتنو زمانه ده، واقعا د فتنو زمانه ده، الله ته متوجه شئ. د خپل عملونه، د خپل معاملات، د خپل جامه، د خپل اخلاق، د خپل کړنې ټولې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو مطابق بوزئ، تر څو چې الله د دې تباه کلو فتنو نه موږ بچ کړي او په خپل رحمت کې الله رب العزت موږ راونغاړي. او که په داسې وختونو کې هم د اسلام او د انسانیت دښمنانو په قدم باندې موږ قدم کیښوده، لکه څنګه چې رسول الله په حدیث کې فرمایلی، او جاهلانه او کورکورانه د دوی تقلید موږ شروع که او د دنیا په خواهشاتو باندې موږ مصروف شو، د الله نه، د عباداتو نه، د قبر نه او د جهنم نه، د جنت د احوالو نه موږ غافله شو، نو بیا دا فتنو کې به راګیر شو او زموږ د ایمان د زوال سبب به وګرځي. په دنیا کې به هم ذلیله یو او په آخرت کې به هم رسوا یو. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې تل لپاره د الله د احکامو د اوامرو پابند یو او د خپل د محدود ژوند نه، د دې کم ژوند نه په استفادې سره د خپل د آخرت ژوند ښایسته کړو. تل لپاره د الله کلام ولولو، د محمد رسول الله احادیث ولولو. هغه څوک چې په کورنۍ کې پلرونه دي، میندې دي، هغوی خپل اولادو ته اسلامي تربیت ورکړي. او هغه څوک چې ځوانان دي، هغه دې هم په ځواني کې الله ته متوجه شي چې الله په موږ باندې رحم وکړي.